په خپل زندګۍ کې د دې درې قسمه خلکو نه لرې اوسه. د دې درې قسمه خلکو سره تعلق مه ساته. د دې درې قسمه خلکو نه دوستي مه کوه. دا درې قسمه خلک به ته همیشه خرابوي. ملګرو دا درې قسمه خلک تاسو هم وپېژنئ چې تاسو ته پته ولګي، هسې نه چې ستاسو زندګي هم خرابه شي. ځکه چې ما ډېرې لیدلي د هغوی زندګي خرابه شوې دي او په دې خبرو چې چا عمل کړی دی نو د هغوی زندګي ډېره ښه ده. ملګرو دا درې قسمه خلک هغه دي چې اولنی انسان په دې کې هغه دی کوم ستا په مخ کې د نورو غیبت کوي. که ستا په مخ کې ولاړ وي او بل سړی غیبت کوي وایي دا داسې دی، په دې کې دا خرابي ده او په دې کې دا غلطي ده. ملګرو نو هغه انسان سره هم د راز خبره مه کوئ، ځکه چې ته هغه انسان ته د راز خبره وکړې نو هغه راز نه پاتې کېږي. او بل دا چې هغه نن په بل پسې لګیا دی خبرې کوي نو سبا په تا پسې هم د بل سړي سره ودرېدی شي او په تا پسې به خبرې کوي. دویم نمبر هغه ستا هم دوست وي او ستا د دشمن هم دوست وي نو د هغه سره هم تعلق مه ساتئ، د هغه سره هم رشته مه ساتئ، ځکه چې ستا د دشمن هم دوست دی، ستا هم دوست دی، ستا په منځ کې او ستا د دشمن په منځ کې دا جګړه راولي. ستا چې کوم خبره کړ نه وي هغه به هغه ته کوي او د هغه چې کومه خبره کړ نه وي هغه به تا ته کوي. نو د هغه کس سره دوستي مه کوئ چې کومه ستا دوست وي هم ستا د دشمن دوست وي. او دریم نمبر کوم کس چې خپله غلطي نه مني، کم کس چې خپله غلطي نه مني هغه دې نه غلطي شوې ده نن سبا زمانه هم کېدلی شي غلطي. نو دا درې قسمه خلکو نه لرې اوسئ، څوک چې خپله غلطي نه مني او څوک چې د بل انسان غیبت کوي ستا په مخ کې او څوک چې ستا د دشمن سره دوستي کوي. دا درې قسمه خلکو نه لرې اوسئ، ستاسو زندګي به ګلې ګلزار وي.